دا په خوست ولایت کې ملي موزیم دی. دغه موزیم په 1883 کال کې جوړ شوی. کچکول د څرمن جوړ شوی ده. په خوبو لباسو کې جوبونه نه وو. د ضرورت وړ سامان لکه مسواک، منځای، آینه دا به مخکې خلکو په مسواک په کچکولو کې کېښول. د خوست ولایت له بیلابیلو سیمو دغه موزیم ته پخواني آثار راوړل شوي چې شمیر یې 1500 پورې رسیږي. دې موزیم ته د ښوونځیو زده کوونکي، د پوهنتون محصلین او نور عام خلک د نندارې لپاره راځي. مونږ هر وخت کوشش کوو چې مونږ د موزیم ملي ورځ هغه ورځ باندې مونږ نندارتونونه جوړ کړي دي، جوړوو او مونږ کوشش کوو چې عام خلک زمونږ راشي او زمونږ د موزیم څخه لیدنه وکړي تر څو خلک د تاریخي آثارو په ارزښت و اهمیت پوه شي. پخواني آثار د یوې ټولنې د تاریخ ښکارندوینه کوي. د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ پخوانی رئیس وایي چې پخواني آثار باید موزیم ته وسپارل شي تر څو د دې آثارو د له منځه تلو مخنیوی وشي. خپل د تاریخي آثار چې دي دا د یو ملت، د یو قوم، د یو سیمې هغه تاریخي ارزښت، د دوی هغه قدامات، د دوی هغه تمدن، د دوی هویت څرګندوي. نو دغه وجه نه د افغانستان په مختلفو سیمو کې دغه شیان شته او په ډېرو ولایتونو کې دغه موزیمونه هم جوړ شوي دي. نو دغه د آثار د ساتلو لپاره موزیم ته ډېر ضرورت دی. په خوست ولایت کې د موزیم ترڅنګ ډېرې داسې تاریخي سیمې شته چې په رغولو سره یې د یادو سیمو فرهنګي ښکلا او تاریخي هویت ځلانده پاتې کېدای شي.